السلام علیکم د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو زه ناصر داوړ د وحدت نیوز په خصوصي خپرونه چاپیچل کې هرکلی وایم. قدرمنو کتونکو مونږ هڅې کوو، کوشش کوو، لګیا یو چې وقتاً فوقتاً تاسو لپاره مونږ ښه انتهایی دلچسپ کردار چې تاسو ښه پازیټیو سرګرمۍ کم خلک کوي، یا پوهان وي یا سکول ماشومان وي خو کامیاب ژوند تېروي لګیا وي، یا عام خلک وي په معاشره کې څه نه څه ښه کردار هم ادا کوي، لوبوي. نن موږ سره میلمه دی، هغه هم موږ دپاره تاسو دپاره ټول دپاره یو خاص میلمه دی چې د هغې نوم دی معاویه. معاویه به په پروګرام کې درته هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ چې تاسو موږ ته ټیم راکړلو. جی د ټول نه مخکې چې څومره هم کتونکي دي هغې ته د زړه نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او ستاسو او ستاسو د ټیم ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته خپل قیمتي ټیم راکړو او زه م راغوښتم. ډېره زیاته مننه. جی خوشحاله اوسئ، خدای دې هر وخت راوله. قدرمنو کتونکو، معاویه چې کوم د مخکې نوم دی ګلچاحت، تاسو به د سوشل میډیا په لارې باندې لیدلی وي، په فیسبوک، په یوټیوب او په ټیک ټاک. یو هم پلیټ فارم دی نه پرېږدي او ټیک ټاک کار پکوي، ارنینګ هم پکوي. بهرحال اوس د ده ژوند بدل شوی دی. ده سره به مختلف د ژوند په اړخونو خبره کوو، خو د ګلچاحت نه اوس جوړ شوی دی معاویه. معاویه به که ته د ګلچاحت څنګه جوړ شوې، که دلته نه کیسه راته وکړې، د کوم ځای نه روان شو، کوم ځای ته راورسېدې؟ جی الحمدلله د ټول نه مخکې خو موږ مسلمانان یو او بیا د مسلمانانو په کور کې پیدا شوي یو. نو مطلب پهله موږ چې کوم دی ژوند موږ سوات کې کوو. نو زه خو چې څه یم هغه اوس هم دنیا ته ښکارم او بس کور کې مطلب پهله د کور نه انسان ته ښه نظر نه کیږي، بیا کلي نه ښه نظر نه کیږي، بیا پښتنو نه ښه نظر نه کیږي. پښتانه زه دا خبر نه کوم، پښتنو کې ښه خلک هم ډېر شته او دنیا کې هم ښه خلک ډېر شته. دنیا چې کوم ده د ښو خلکو د مخه آباده ده، خو لکه موږ سره چې کوم دی ظلم زیاتی او دا کیسې به کېدې، نو آخر موږ هم انسانان یو، موږ هم زړونه لرو. موږ دا ظلم زیاتی نشو برداشت کولی، ولې چې موږ هم انسانان یو، موږ ته درد کېږي، زړه م خوږېږي او دومره ټینشن لکه موږ نشو برداشت کولی که نه. نو په هغې ظلم او زیاتی د وجې نه چې کوم دی کلی مې پرېښودو 2009 کې اور ښه تعلیم مې هم کوو لګیا وم، خو بس ټینشن و، ظلمونه و، د هغې په وجه باندې مې کلی پرېښودو. او څه چې کوم دی طالبانو حالات هم و، نو کوم چې زما دا مطلب ګرځېده و، ناسته پاسته وه، هغې باندې زما والد صاحب او زما مطلب فیملی خوشحاله نه وه که نه. نو زه خو چې څه زه خو د الله طرف وم، دا خو د انسان په خپل وس کې نه وي. هغه ټایم کې خو زه ماشوم، د چا چې 16-17 سال عمر وي، هغه خو په هېڅ هم نه پوهېږي. مونږ خو لا مطلب بهر دنیا هم نه وه کتلې چې دنیا څنګه وي. ټیک ده جي. نو زه خبر دا کوم چې بچپن کې چې دا زموږ مشران چې کوم، یا زموږ نه مشران کوم رونه چې وي، یا مطلب کلي خلک چې وي، یا د پښتانه چې وي، دوی موږ ته په دې ذهن کې داسې نومونه واچوي که نه چې هغه موږ پېژنده به هم نه، چې یاره دا خو اجړا دی، دا خو بدک دی، دا خو مرده ده، دا خو دا دی، دا خو دا دی. اوس زه په خپله باندې پریشان یم چې یاره زه څه شی یم، ما ته د خپل نوم پته نشته چې زه څه شی یم. زه اجړا یم، زه سړی یم، زه ښځه یم، زه بدک یم، زه مرده یم، زه خواجه سرا یم، زه کوسره یم، زه څه شی یم. دا د معاشرې چې کوم نومونه در کړي دې کنفیوز کړی اوسه پورې فیصله نشي کولی، نشم کولی چې زه څه شی یم. ټیک ده جي. دې ته راځو. د تاسو د سوات ایسته، په سوات کې د کوم ځای ایسته او سفر مې شروع کړلو، بیا دلته پېښور کې څه تاسو ته څوک ملاو چا سره څه خبرې داسې وي که نه چې هغه سوشل میډیا باندې مطلب زه شیر کول نه غواړم که نه. نن سبا خلک چې کوم دي ورکوټي خبر رانسي، د هغې نه بیا ډېرې غټې مسلې جوړوي. نو زه په دې وجه باندې څه خبره داسې ده چې هغه سوشل میډیا باندې زه نه شیر کوم. خو بس اصل کې خبره دا ده چې مطلب ظلم زیاتی به کېدو، کوم چې عام بچو ته نظر کېږي، هغې سره مینه محبت کېږي، هغه نظر او هغه مینه محبت لکه ما ته نه کېدو که نه. او روزانه وهل ټکول، نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی ما کلی پرېښودو. دمکیانې به هم راکولې طالبانو، چې طالبان لکه مور پلار به دمکیانې راکولې چې تا موږ طالبانو له به ورکوو، ستا ناسته پاسته ستا ګرځېده دا ټیک نه دي، او تا موږ هغې ته ورکوو. نو مطلب هغې به تا ژوندی به دي ښخوي، الالۍ به دي. نو زه خو ماشوم یم، زما په مخامخ باندې دا کیسې کېدې لګیا وې، خلک به الالېدو، دماکې به کېدې، هر څه به کېدو. نو ظاهره خبر ده، زه خو به یېرېدم که نه. ښه چې زه بیا رالم
لاړم هریپور ته الحمدلله هلته چې کوم دی نو ماته الله رب العزت ډېر ښکلې ګورو راکړه کوم چې ماته په کور کې مور پلار رونه خویندو فیملی نه مینه محبت نه میلاوېدو هغه مینه محبت هغې ماته راکړو د هغې نوم دی ریشم. اوس موجوده ټایم کې هغه لکه ګډه وډه شوې ده اوس لکه هغه شانتي نه ده خو مخکې ما سره ډېره زیاته ښه وه. کله زه هریپور کې وم نو زما یو ورور دی الله رب العزت دی هغه له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي هغه سعودي عرب کې چې کوم دی اکسیډنټ یې کړی هغې کې شهید شوی دی د مطلب راتلو هغه ما پسې به راتلو زما به یې تپوس کوو چې راځه کور ته ځو د دې نه څه نه جوړېږي او دا خو ډېره بده لار ده. هغه ټایم کې زه پوهېدم نه چې دا ښه لار ده که بده لار ده ما کومه لار اختیار کړ ما ته په خپله باندې پته نه وه. ټیک ده جي زه ورور بوتلم کور ته بوتلم 2 میاشتې پس ستا په مشکلاتو باندې ستا په دوکو شوکو باندې زه کور ته بوتلم چې کور ته بوتلم نو هغې له دا نه و پکار چې هغې هغه موجوده ټایم کې ما سره څه وکړه زه وتړلم زه یې ووهلم دومره یې ووهلم چې لکه زما لاس او خپې به شنه و خبرې به مې نه شوې کولی. ټیک شو جي نو دومره ظلمونه په باوجود باندې به ما ته وي چې یاره تا موږ طالبان له ورکو اوس موږ تا هلکان دکه نو تا موږ ژوندی ښخو او تا سره به اوس داسې کوي نو زه ویرېدم چې خدای پاک دې ما سره رښتیا داسې ونه کړي بس ما موقع کته چې کله زه موقع ګورم زه به تښتم نو ما دوباره بیا موقع وکته زه وتښتېدم نو د هغې لکه دا ژوند چې کوم دی که نه څنګه چې زه تاسو ته د خپل کیسه بیانم د اصل کې داسې ده نه زه چې د کور نه تښتېدم چې زه هریپور ته رسېدم چې دې دوران کې ما سره څه شوي ما باندې شپې راغلي دي ما باندې تکلیفونه راغلي دي ما سره به پیسې نه وي ډېر مشکلات راغلي دي ما سره الفاظ نشته چې دا زه تاسو ته خپل سټوري په کومه الفاظو کې بیان کړم. ټیک ده جي زه لاړم هریپور ته دې کې زما ورور چې وفات شو د هغه چهره چې کومه ده هغه ما نه دی لیدلې د هغه دیدار کول چې کوم هغه زما نه دی نصیب شوي او د هغې نه مخکې زما مور وفات شوي هغه ټایم کې زه کور کې ما د خپل مور چهره چې کوم ده هغه هم ما نه دی لیدلي نو ژوند چې کوم دی ډېر ستړی ژوند دی او ډېر اوږده کیسه ده خو بس ورو به خبرې کوو جي. که مختصر دا راته ووایې چې تا خو وایې چې ورور مې هم ونه لیده مړ شو جی مور راغلو مور غوندې رشته هغه دې هم ونه لیدله خوندې دې هم شته جی الحمدلله خویندې مې شته هغې سره رابطه وي که نه وي جی الحمدلله ځکه چې الله رب العزت دې زما په شان خویندې هر چاله ورکړي هغې سره رابطه کوي جی میلاویږي ملاقاتونه کوي جی الحمدلله هغې ما باندې فخر کوي دا د الله د طرفه ده ګوره انسانانو کې خم شته بد هم شته څنګه چې زما خویندې دي ما تاسو ته ویلي چې الله رب العزت دې څه خویندې هر چاله ورکړي زما ډېرې ښه خویندې دي او خویندې خو لا پرېږده خویندې چې واده شي هغه پردی شي وایي څنګه اوس به خلک وایي چې دا څنګه خبرې وکړه خویندې چې واده شي هغه پردی شي پردی داسې چې هغې د پردو کورونه شي ټیک ده د هغې خاوندان چې څه غواړي هغې به هغه کوي خو اصل کې چې کوم دي زما اوښې ښه سړي دي چې زما اوښې وغواړي چې دا به نه راځي زما خویندو جرأت سره چې هغه ما کور ته وغواړي هغې جرأت سره چې هغې به ما سره لین وساتي هغې جرأت سره چې هغې به ما ته کار وکړي ما سره به رابطه وکړي خو اصل کې زما خوريي زما خورزې او زما چې کوم دي اوښې ښه سړي دي الله رب العزت اصل کې هغې له جزای خیر ورکړي. امین امین. اوس څه پوزیشن دی نو ګلچهت بیا د سوات نه ځي هریپور ته د هریپور نه بیا پېښور ته راغلی جی زما زړه کېدو چې زه پېښور ته ورشم نو بیا زه پېښور ته رالم پېښور نه بیا صوابۍ ته لاړم صوابۍ کې مې هم 2 کاله تېر کړو صوابۍ هم ماشاءالله ډېر ښکلي خلک دي غیرتي خلک دي پښتانه خلک دي هلته هم ټایم تېر کړو خو دا پښتنو دا علاقې لږ داسې دي که نه چې دلته انسان ته لږ مشکل وي پښتون معاشره کې جی مشکلات زیات جی ډېر زیات دی خبر له بس راځم ورو به خبرې کوم چې پښتنو مطلب د اوس موجوده ټایم کې ما بس خو چته کې پنجابي خبرې ونه کړې ما بس سندي خبرې ونه کړې ما بس بلوچي خبرې ونه کړې ما بس چې همیشه لپاره خبرې شوي دي که هغه پښتون ملا هم دی ما بس چې ملا هم خبرې کړي هغه به پښتون ملا ما بس خبرې کړي پښتون نه پرېږدي جی ما پښتون نه پرېږدي پته نشته چې دا پښتانه زما زه د پښتنو ولې به دې شم اوس خو زه ښه کار کوم دی ولې پکار ده چې دې ما سپورټ کوي که نه دا خو نه ده چې انسان پیل خپل ځان له سوچ کړي چې یاره زه څنګه یم بیا دې بل انسان له خبرې کوي چې یاره دا خو ټیک نه دي دا دي که نه نو انسان له پیل پکار چې خپل ځان ټیک بیا کبل ته خبرې کوي نو هغه وایي چې یاره دا انسان خو ټیک شوی دی دا هغه کوم چې ټیک شوی هغه چې بیا ما ته خبره کوي ما باندې لږ اثر هم کوي چې یاره دا خو څه نه څه ټایم یې لګولی دی لږ ډېر به پوهېږي که نه خبره بیا اثر کوي د پښتون کوم اولې سره چې خواجه سرا برادري ده زموږ کومه هغې ته کم مشکلات دي د دې خلکو نه او ته به هغې ته څه میسیج ورکوې مشکلات راته وښایه چې مشکلات کم دي جی اصل کې خو مشکلات دا دي که نه چې دا خلک مونږ پسې راشي که نه مونږ خو غواړو مونږ خو هر ټایم دعا کوو چې یاره الله رب العزت د دوی کور کې خوشحالیانې راولي چې مونږ لاړ شو
او موږ د دیو خوشحالیانې چې کوم دی یو په ډبل باندې کو ښه دیو خلک موږ بوزي راشي ښه ښکلې ایډوانس هم راکړي موږ ښه ښکلې په حیا عزت باندې هم بوزي موږ ته ښه خوشحاله چې یاره موږ به بوزه دیو موږ ته به ګډېږي موږ ته به پروګرام به کوي نو چې کله دیو موږ بوزي ښه په خوشحالۍ باندې بوزي ښه پیسې هم راکړي ښه عزت هم راکړي خو چې کله بیا موږ مطلب واپسۍ کې ځو که نه بیا د دیو هغه مینه نه بیا دیو موږ ته ګوري هم نه چې یاره دا څوک دی دا څوک نه دي په کار چې دیو څنګه راولي چې هغه شان په عزت باندې بیا بوتلې هم که نه نو بیا به ټیک دا به لږ سیو او زه دا خبره نه کوم چې یاره صرف دا خلک ګډوډ دي ګوره زموږ د خواجه سرا چې کوم دي په دې کې 50% زموږ د خواجه سراو هم غلطیان شته ګوره تاسو خادر لاړ شئ تاسو دلته خلک مه راواړئ که نه تاسو سوچ کوئ چې دا رکشې والا دی دا ټماټر والا دی دا پیاز والا دی دا چای والا دی کس ته ګورئ کس سره بیا تعلق ساتئ صرف پیسه خواره شی خو نه دی که نه چې انسان ژوندی وي انسان په عزت وي نو باقي ژوند به ستا ښه به تېرېږي په عزت به تېرېږي چې ته ژوندی پیسې به هم ډېرې ګټې تا سره داسې کله پیښه شوې ده دلته خو موږ ګورو چې خواجه سرا ونیسي په لاره کې ستا خبره چې په مخکې به زما په لاره کې ورته سرونه گنجي کي وی وای وی ډبې پیسې ته واخلي موبایلونه ته واخلي تا سره داسې واقعیا کله شوې ده نه جي نه الحمدلله ما سره څه واقعیا نه ده شوي تاسو ته خو ما مخکې مو ویلې چې الحمدلله ما ته ښه ګورو میلاو شوې وه نن چې زه څه یم زه د هغې په وجه باندې یم هغې لکه زما په ذهن کې دا خبرې اچولي هم نه دي چې یاره داسې داسې کېږي هم او که چېرې شوي هم د موږ سره شوي نه دي الحمدلله داسې غلط کارونه ما سره چېرته هم نه دي شوي الحمدلله زه هوښیار وم چالاک وم ځان مې بچ کولی شو داسې حادثې شوي هم دي ډېرې شپې به موږ باندې راغلي دي په لارو کوڅو کې په غرونو کې په شړو کې خو ګورو به راسره وي هغې به بچ کولم 17 سالو 18 سالو عمر څه شی وي هغې به زه بچ کولم زه به مخکې مو چې یاره منډې به ښه دا خو ظالمان خلک دي دا خو په نشه کې دي خدای خبر چې څه څه به موږ سره کوي خو ځان هم بچ کړی دی دا په خواجه سراو سره زیاتې کوم قسمه خلک کوي په پښتنو کې پښتنو کې کم خلک چې دا نشې وغیره کوي څوک شراب څکي څوک سګرټ څکي نن سبا خو دا ګولیانې عام دي کم چې دا ګولیانې اچوي کم چې لږ دا ذهني ټیک نه وي ټیک ده جي او کم چې دا کمزورې طبقه ده که نه چې مطلب پیسې ورسره وي نه چا غلا کړې ده چا څه کړي ده چا پردی بیزې پټې کړي دي چا د کور نه سونې پټې کړي دي چا نه قرضدار کړی وي هغه پیسې دی وراوړي خواجه سراو له ورکړي ښه نو چې بیا دیو د خواجه سراو نه مطلب ما ته پته نه چې څنګه ډیمانډ کوي خواجه سرا هغه خو مطلب رزه څوک نشې تماشې کوي نو هغې ته به د چا څه زړه وشي چې یاره موږ د دوی سره میلاو شو هغې نه خو څښا ډوډوز خیږي مردار نو دوی به ورله ټایم نه ورکوي چې ټایم نه ورکوي نو بیا خامخا هغې مجبوره شي داسې حادثو ته بېرته حدود راځي جی اوس ستاسو پوزیشن دی دا تبلیغ طرف ته لاړې ته کله د تبلیغ طرف نه ذهن دې کله جوړ شوی جی ما خو سٹارټ تاسو ته خبر وکړه چې الحمدلله موږ مسلمانان یو مسلمانان پیدا شوي یو ټیک ته جی مسلمانان پیدا شوي نو ګوره زما خو زه خپله به ذات خود خبره کوم زه نه څوک ټارګټ کوم نه زه چا باندې خبره کوم ټیک ده جی زه الحمدلله مسلمان وم چې کله یو غلط کار کوم زما په زړه کې به یو درد و یو خوف به یو یره به وه چې یره زه خو دا کار کوم خو زه به سبا مرګ خو حق دی که نه مرو خو به ټول به مرو که نه نو چې موږ مرو بیا موږ الله رب العزت ته موږ کم مخ ښیو ګوره دا زما چې دا کوم ژوند زما تېر شو د تبلیغ نه مخکې دا خو ما په خپل مرضۍ باندې تېر کړو که نه موږ خو دا خو موږ د الله امانت وي دا خو موږ الله رب العزت یو امتحان کې اچولی یو چې زموږ دا بني آدم دیو څه کوي څه نه کوي ګوري لګیا دی نو موږ چې دا کم ژوند تېر کړو موږ په خپل من مرضۍ باندې تېر کړو دا باقي ژوند خو موږ خو چې لږ الله خو راضي کړو د الله رسول خو راضي کړو که نه نو چې یو کار به مې کوو زړه کې به مې یره وه چې یا الله رب العزت نن خو ما دا کار وکړو خو سبا زما نه دا کار مه کوي تهجد به مې وکړو مونځ به مې وکړو الله رب العزت نه مې وغوښتل چې وغواړې نه هغه تعالی درکوي چې نه غواړې اوس تا سوچ دی چې یو خدای پاکه زه شراب وڅکم چې ته شراب څکې تعالی به شراب درکوي یو خدای پاکه زه دا کار وکړم سوچه پورې ده که نه چې څوک غواړي خدای درکوي خدای درکوي بېشکه یې ورکوي نو ما د الله رب العزت نه غوښتلي چې بس زه خو دا نور دا کار نشم کولی به تر کومه پورې به زه کوم بې عزته کار دی هېڅ عزت ورکې نشته یو ورځ به مې چې څوک په دغې سرو شونډو باندې په دې غټو ویښتو باندې په دې تورو سترګو باندې په دغه لباس کې په دې غاړه کې دا هارونه په لاسو کې بنګړي په خپو کې ګونګروګان په دې کې چې ما څوک مړ کړي نو زه به الله رب العزت له کم مخ ورکړو کم مخ به زه ښه یم نو چې کوم دی توبه به مې کوله الله رب العزت ما توفیق راکړو عمرې ته لاړم چې عمرې ته لاړم عمره کې هم مطلب زما خو فیس داسې دی که نه چې خلک وایي که لکه دا چې کې زنانه ده که نه نو اصل کې زنانه خو زه یم نه خو شکل نه رسه معلومیږم نو چې لاړم عمرې ته هلته کې هم کوم چې سعودي حکومت دی د هغې له طرف نه مطلب زه ډېر تنګ شوم نو چې ډېر زیات تنګ شوم ما ته لکه داسې خطره شانته محسوسه شوه چې یاره که اوس ته دې ځای نه وځې نه نو خدای خبر چې څه څه به راسره کوي پوه شئ که نه هلته نه زه راوتښتېدم واپس 4 ورځې مې تېرې کړې رالم پاکستان ته واپس پاکستان کې چې کوم دی نو لاهور ریونډ کې اجتماع لګېدو واله وه
نو یو لس ورځې مې کور آرام مې وکړو، ریسټ مې وکړو، لاړم اجتماع ته. تبلیغ کې ما ته چا دعوت نه دی راکړی چې یا ما ته چا دعوت راکړی دی یا ما باندې چا محنت کړی دی. ما ته چې کم دی الله رب العزت په ښه نظر کتلی دي، ما باندې رحم فضل کړی دی. زه دا خبره کوم الله پاک بوتلی الله پاک بوتلی یم. اکثر دا خلک چې کم دي که نه دا ځان نمبرې جوړوي چې یاره دا خو موږ وصول کړی دی. تبلیغ کې هم چې کم دی دا خلک خبرې کوي چې یاره دا خو موږ وصول کړی دی، خاص کر زموږ د خواجه سرا چې کم دي نمبرې ځان له جوړوي، دا خو موږ وصول کړی دی او دې باندې خو موږ محنت کړی دی او دا خو زموږ وصولي ده او دا خو زموږ شاګرد کېږي، دا زموږ زه د چا شاګرد هم نه یم، نه ما باندې چا محنت کړی دی، نه ما پسې څوک راغلی دي. بس په خپل زړه کې مې یاره وه، خوف و درد و، بس دغه د حق لاره وه، په دې باندې زه لاړم. الله نه غوښتي وو، الله نه مې غوښتي وو، الله پاک درکړي، الله پاک راکړي، الله پاک نورم الله پاک نه مې جی امین، الله پاک نه مې نورم ډېر څه غوښتي د الله پاک راکړي لګیا راکوي لګیا جی. ډېر ښه. دا سعودي ولا خبره تا وکړه چې په عمره کې تا ته څه تکلیف و؟ هلته دې خلکو ته څه تکلیف و؟ تا ته څه مسله جوړه شوې وه؟ ګوره جی اصل کې خبره داسې ده که نه، زموږ چې کوم پاسپورټ دی که نه هغه ایکس دی که نه، کوم ستاسو میل دی چا فیمیل وي 3 اپشنې دي که نه، نو هغې ایرپورټ باندې خو څه مسله نه، ایرپورټ باندې خو زه لاړم خو پته نشته چې سیکورټي زه وکتم نو هغې زما نه یو تصویر ویډیو شانتې وکړه، هغې ګروپونو کې شیر کړه. نو زه چې به عبادت به مې کوو نو هم برابسې 2-3 هغې خو که دی نه پوهېږي، خو الحمدلله موږ خو داسې ټایم تېر کړو چې موږ خو د انسان پہچان کېږي، نو هغې ما باندې به نظر و، هغې که دی نه ګوري خو زما به پوره پر خیال په هغې باندې و چې عبادت به مې کوو، هم به هغې ما ته ولاړو که چا سره به مې خبره وکړه نو هم به هغې ما به سره تعالی سره څه خبره وکړه دا څنګه چلو څنګه چل نو زه تنګ شم چې خدای پاکه دا څه شی دي. سی ډي راپسې بیا کمرې ته راله، روم ته راپسې رالو، پولیس راپسې رالو، نور داسې څه خبرې دي چې هغه زه نشم کولی او ډېر لکه ډېر یو داسې حرکت را سره وکړو که نه چې هغه زه بیانولی نشم. زه هغه ټایم کې الله رب العزت ته په ژړا شم چې خدای پاکه په دې پاکه خاوره باندې، په دې پاکه ځمکه باندې، په دې حرم شریف کې دا زه څه وینم، زما د خپلو ځمکه وتښتېده. نو هغې نه چې کوم دی نور برداشت نه کېدو، خاص بیا لاړم مدینې ته. چې مدینې ته لاړم نو هغې پولیس چې کوم دی هوټل والا ته یې فون وکړه چې یاره تاسو سره داسې یو کس و هغه چېرته لاړو څه شو، موږ ته به اوس هغه راکوئ. ښه بیا چې چا ماته ویزه کړې وه نو هغه ویزې والا ماته روم هم مطلب نیولی و، نو بیا هغه ویزې والا ته یې رینګ وکړو چې د دوی ویزه او دا څنګه چلو. نو زه ما ویل چې دا خو ډېره غټه خبره ده، که چې ته ما ونیسې زه خو یوازې راغلی یم، زه خو دومره نه پوهېږم او ما به به شاته سپورټ کوي، څه کوم بیا خلاصوي. نو یو خطره شانتې ما ته وه، زه راوتښتېدم دلته رالم بیا. لکه هلته هم چا پرې نه ښودم، پرې نه ښودلی، څه په یره او څه په جړا او مطلب خپل عبادت وکړه، بس رالم. بس الله رب العزت ته به دغه منظوره وه چې الله رب العزت ما باندې خپل کور د دیدار وکړو، دغه هم ډېر شی ده. او په عمره کې چې کوم دی نو کوم چې سیکورټي د حرم شریف کې دننه هغې ما ته ویل چې دا خو حرام دي تا باندې، ته خو عمره نه شي کولی. نو هغې له نه خو ما ته عربي راتله، نه خو ما ته انګلیش راتلو، خو ګډ وډ لګیا وم، څه اردو، څه پښتو، څه انګلیش او څه عربي ورته لګیا وم چې یاره ولې دلته کې مطلب هندوان راځي، مسلمانان چې دلته راشي، نور داسې د دنیا خلک راځي دلته توبه کوي. نو زه خو آلریډي مسلمان یم، زه څنګه نشم راتلی چې تاسو ما ته وایي چې ته عمره نشي کولی، تا باندې جی ها جی بالکل. اوس څه پوزیشن دی تبلیغ ته چې ته لاړلې؟ دې نه مخکې هم ته په تبلیغ کې تلې که نه تلې؟ دې نه مخکې الحمدلله زه تللی وم، کومه چې 2017 کې اجتماع لګېدل و هغې له هم موږ تللي وو او یو داسې به یو ځل نیم به ملګرو سره به هم جومات ته به تللی یم، کوم چې سیروزې جومات وي یا که نه داسې تلو راتلو به. نو اوس څه پوزیشن دی؟ اوس خو بالکل ته پراپر اعلان چې اوس د ګلچهت نه محمد معاویه شو جی. نو محمد معاویه شو، اوس څه فیل کوي؟ اوس مسئلې کمې دي؟ آیا فیملی والا تا غواړي اوس که نه غواړي؟ الحمدلله ما غواړي، زما نه ډېر زیات خوشحاله دي. زه هغې حالات که هم هغې سپورټ کړی یم، خاص کر خویاند اوخو او اوس چې کوم دی اوس هم ښه سپورټ کوي، هغې نه یو په زیات مې سپورټ کوي. خو اصل که خبره دا ده که نه چې دې ژوند کې د هغې نه ډېرې غټې مسلې دي، ټیک ته جي، ډېرې غټې مسلې دي. کوم چې د خواجه سراو فیلډ و کله چې زه ګډېدم او کله چې به ګانې بجانې وي، هغه ټایم کې ما دومره خوف نه محسوسوو، دومره یره ما نه محسوسوله څومره چې اوس زه محسوسوم. ټیک ده که نه؟ دې حالات کې ما خلک نه پرېږدي چې یاره تا خو 4 میاشتې ولګولې، 4 میاشتې څوک ولګوي؟ نو زه تاسو نه دا تپوس کوم هغه عالم جوړېږي یا هغه فرشته جوړه شي یا هغه 24 ګنټې په مسله باندې پروت وي؟ خو رسته خو نه ده که نه؟ دا خو رورا انسان 4 میاشتې دې لپاره ولګوي چې هغه خپل رب وپېژني، خپل ځان وپېژني، خپل سیده لار وپېژني.
ټیک ده جی زمونږ ډېر ښکلی دین دی او تبلیغ والا ډېر ښکلي خلک دي خو لکه په هره طبقه کې چې کوم دی منافق خو ورکی وي خو بد خو ورکی وي خو چې زه دا خبرې وکړم ما بل ورځ سوات کې زما یو بیان وګوره زه خو ناپوه یم وروره ما خو نه په حجره کې ټایم تېر کړی دی نه مې په جماعت کې ټایم تېر کړی دی موږ خو ټول عمر تېر کړی دی په چار دیوالۍ کې دننه موږ خو د دنیا نه خبر نه یو چې یاره د دنیا څوک څه کوي دنیا څنګه چلیږي څنګه نه چلیږي ما ته خو د خبرو کولو هغه انداز هم زما نشته چې زه نه پوهېږم چې زه دا خبره په کوم انداز کې وکړم زه خبره کوشش کوم چې زه خبره ښه وکړم زه چې څنګه غواړم چې زه دا خبره د دنیا ته داسې وکړم خو هغه زما د خولې نه هغه الفاظ ګډوډ شي که نه نو هغه خلک پوه نه شي چې یاره دا خبره زه چې په کوم طریقه باندې کول غواړم نو هغه په هغه طریقه ونه شي نو خلک چې کوم دی بیا وایي دوی بس ډمبرې لوړ لاوالی دا خو د تبلیغ والا بېعزتي کوي دا خو د تبلیغ خلاف لګیا دی زه د تبلیغ خلاف نه یم لګیا څوک چې هم ما غواړي زه هغې ته هم دا خبره کوم چې نن زه څه یم زه د تبلیغ په وجه باندې یم زه د دوی د محنت په وجه باندې یم زه د دوی د مینې محبت په وجه باندې یم تبلیغ والا سره زما مخکې هم مینه وه اوس هم مینه ده او یه به هم سبب یې جی خو ما سره مسلې راغلي دي ښه ډېرې مسلې ورکې راغلي دي چې چا به راته وي چې ته خو زنانه او ته څه کوې په تبلیغ کې او ته چې کوم دی کور کې کښېنه خپل لمونځ اودس کوه مولیانو راپسې هم ښه ډېرې ډرامې کړي دي چې دا خو یو فتنه ده او دیو له ضرورت نشته او د دې خو اواز هم د ښځو دی او د دې خو باډي هم د ښځو ده او د دې خو ګرځېده هم د ښځو دي او دا خو ټوله ښځه ده نو خدای پاکه تاسو خو زه لیدلی خو نه یم چې زه ښځه یم او که زه سړی یم او که زه خواجه سرا یم زه خو د دې نه منکرې کوم نه زه خو خواجه سرا یم ما خو دا نه دي ویل چې زه سړی یم یا زه ښځه یم زه خواجه سرا یم وروره زما چې څومره هم څه دي د بچپن نه واله او د دې فیلډ ته په کومه ورځ چې زه راوتم د هغې نه واله تر اوسه پورې چې څه هم زما کهاني ده زه هغه پټوم نه چې څه زما سره شوي دي زه به هغه ټول دنیا ته به ښیم دې کې نه شرم شته په سوشل میډیا خو هم ډېر راج دی ګورې اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې که موږ وګورو ګل چاهت په نوم باندې چې کومې ستا آیډیا نه دي هغه که فیسبوک دی او که هغه ټویټر دی هغه ټیک ټاک دی ټیک ټاک دی څومره سنیک په ټیک ټاک باندې فالوور څومره دي جی ټیک ټاک باندې چې کوم دی زما 6 میلیون دي اور سنیک خو اوس دومره خاص استعمالوم نه اور یوټیوب باندې هم تقریبا زما 60,000 نه زیات دي اور فیسبوک باندې هم 60,000 نه زیات دي یوټیوب باندې هم 60,000 نه زیات دي اور الحمدلله یوټیوب نه ښه انکم به هم ماته راتلو دا خلک قسم خبرې کوي چې دا ګیره پرېږده او داسې مه کوه داسې مه کوه د دې خلکو په وینا باندې چې کوم دی ما خپل یوټیوب نوم بدل کو چې بدل مې کو نه هغې په نوم په بدلېدو په وجه باندې زما په یوټیوب باندې ډېر غټ اثرات وغورځېدل پهله به څه لږ ډېرې پیسې به راتلې زه یوټیوب پیسې زه نه علم چې زه والم چې د غریبانانو له یو بل له صدیق الرحمن له دا پردي خلک به مې کوڅو نه راوستل د هغې دعا ده ما سره ټیک شو جي زما د زندګۍ اصل تپوس خلک د هغې نه وکړي چې چا زما سره ژوند تېر شوی چې زه څنګه انسان یم دا خو نه ده چې نه ما څوک پېژني او نه زه څوک پېژنم بس کمنټسونه کوي چې دا خو داسې دی ما سره ډیوټ کوي او سټیچ کوي او دا فضول خلک دي او دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی زما د اصل ژوند تپوس صدیق الرحمن نه وکړي چې زما سره یې یو بل کس ما سره کم چې ما سره پاتې شوي دي هغې نه زما تپوس کوي چې څنګه انسان محمد ماویه بی مونږ که په خلکو پسې ځو جی بیا کارونه رانه پاتې کېږي او د دنیا ته خو ځکه چې تم یو روان یو منزل طرف ته یو ځای ته چې الله پاک ماته لارې برابروي نو که مونږ خلکو وګورو که نه یا خلکو کمنټس وګورو یا د خلکو رایې ته احترام ولرو مونږ زه ورته احترام هم نه لرم هغې خلکو ته چې څوک هغې چشمې اچولي دي هر څه ورته منفي ښکاري منفي چشمې دي اوس څه پوزیشن دی ستا د برادرۍ والا خلک سوي چې کوم ستا ملګري وو نو هغې خو زما سره مخکې هم داسې څه رابطه نه ده کړې که ما باندې څه سخته راغلې څه پریشاني راغلې دي ما سره تر اوسه پورې څوک نه دي ولاړ په خپله برادرۍ کې په خپله برادرۍ کې کوم چې زموږ خواجه سرار ورنه خویندې دي ټیک ده زه د هغې ډېر قدر کوم ډېر عزت کوم زانان خلک دي مظلومه خلک دي هر چا ته احترام لري تاسو موږ ته جی خو ما سره ډېرې سختې راغلي دي ما سره دي نه په تاڼه کې ولاړ دي نه په هسپتال کې ولاړ دي یو ځای کې ما سره نه دي ولاړ ټیک شو چې یو ځل سره ولاړو چې مردان کې ما سره حادثه شوې وه او قاتلانه حمله را باندې شوې وه لکه د مرګ حمله را باندې شوې وه نو ګاډۍ را باندې سوزکۍ را باندې چا د شا طرف نه راوخېجو او زه یې ووهلم د خپه مې ماته شوې وه د املا مې هم ډېره زیاته زخمي شوې وه د سینې مې هم زور اخیستی و تقریبا داسې 2 میاشتې زه په کټ باندې پروت وم نو په هغې حادثه کې را سره لږ ډېر ولاړو خو هغه هم بس د هغې یوې ورځې پورې ټیک شو جی نور دوی ما سره نه اوس ولاړ دي نه مخکې ولاړ دي اوسه پورې د ویښته نشته د برتونو دا څه وجه ده
نو دا خو زما بچپن کې نو اور اوس هم نشته غواړم چې راشي خو دا نری نری دي پرېښه مې دي کله چې مې عمره کړې د بیا مې نه دي لرې کړي ګورم چې څه کېږي که ونه شي نو نن سبا تاسو ته پته ده داسې دور دی چې هر شی کېږي سرجري به وکړم نور څه هغه به وکړم خلکو د خوشحالۍ لپاره دا د ویښتو نه راوتلو دا د څه علاج کړی و چې راونوځي او جو علاج مې کړی دی ولې مې نه دی کړی ریزر به م کول هر څه به م کول اوس بیا د مستقبل د څه پلان دی چې د څلور میاشتې تبلیغ نه واپس راغلی پېښور ته اوس بیا پلان څه دی آیا خپل چې کوم ستا هنر او ستا فن و هغه به کوې که هغه نه جي هغه ښه کار نه دی الله رب العزت ما هغې ته نه محتاج یي دا داسې نه چې دا ما د تبلیغ نه پس دا کار پرېښودو د تبلیغ نه مخکې 2-3 کاله مخکې راګډېدل ما پرېښو خو دا ما بار بار دا خبره کوله چې ما پرېښې ده زه نه کومه ټیک شو جی خو هغه ټایم کې ما دا خبره کوله چې یار دوست انسان مجبوره کی چې یا زما نزوی پروګرام دی یا زما مطلب نور سره سنت دي مجبوره به کړم نو لا باړم نه مجبورۍ د وجې نه ځکه چې یار دوست نو خلک مخ نشي اړولی لا باړم خو چې کوم دی تبلیغ نه پس خلک دا خبره کوي چې دا خو مسلمان شو د عمرې نه پس دا مسلمان شو دا خو داسې شو من خو الریډي مسلمانانو خو اوس دا ده که نه چې زه نه غواړم چې یاره ماته الله رب العزت یو ډېر ښکلی مقام راکړو یو غټه درجه ماته راکړه که انسان سوچ وکړي که نه زه نه غواړم چې زه ګډېده واپس ته کړم ځکه چې ما سره هغه خوند نه کوي او نور زه انسان یم ګوره چې زه الله رب العزت شي پیدا کړی زما خو هغه روح دی هغه فطرت هغه سوچ خو زما دی پوه شې چې کله یوازې شم ځانه ګانم ولګوم ځانه ګډم شم ځانله هر څه وکړم یوازې کې لکه هغه شان خو نه کومه که نه اوس محفل ته نه ځم نه محفل ته نظم او نور خو زما زړه غواړي چې زه خپل لباس هم واچم دوپټه هم په سر کړم پوه شې که نه دا یې تا زړه غواړي بس دا خو الله رب العزت موږ داسې پیدا کړي یو دا خلک ولې نه پوهېږي نه زه وایم چې اوس لکه تا یو ژوند دې وکړو راغلی که نه ګاډیګانې مډیګانې دې وکړلې اوس تبلیغ ته پکې لاړې عمرې دې وکړلې اوس دې هم زړه غواړي دغه اوس مې هم زړه غواړي دا خو موږ پیدایشي رسي اوس ګوره سوچ او فطرت دا خو نه بدلېږي که نه انسان الله رب العزت چې تاسو څه پیدا کړي یې هغه خو نه بدلېږي که نه هغه بدلېږي اوس ته سړی الله رب العزت ته سړی پیدا کړی تا حج وکړو عمره وکړه نو ته ولې ته به هغه الله رب العزت چې تا کې پیدا شي سا چې ولې هغه ته پرېښودی شي هغه ته بدلولی شي نشي بدلولی سړی پیدا کړی وی سړی به یي څه چې ستا سوچ دی څه چې سوچ او څه چې ستا زړه غواړي هغه به کوي ښه اوس چې ته هغه نه کوې تا سره چې کوم نور انډیوالان ملګري دي په هغې دې څه کوشش کړی دی چې تبلیغ لارې ته وځي ګوره کم چې ستاسو په شانتې عام نارمل هلکان وي سړي وي هغې باندې زه ښه په نره باندې کار کوم هغې له زه دعوت ورکوم خپل کار چې کوم دی د تبلیغ جاري ساتم سې روزو له هم زما او مطلب خله میاشت کې اوسې روزه لګوي زه به کې 2 لګوم کوشش کوم چې 3 لګوم 4 لګوم ټیک ده چې خو په خواجه سرا باندې زه هغې ته زه دعوت نه ورکوم جی د هغې وجه دا ده که نه چې ګوره اوس زه یم که نه ما خو ډېر څه زده کړو بهر ملکونو ته پکې هم لاړم ډېر څه مې زده کړو ښه عمرې ته پکې هم لاړم ډېر څه مې زده کړو 4 میاشتې ته پکې هم لاړم ډېر څه مې زده کړو نو دا ډېر عجزانان او ډېر معصوم او ډېر مظلومه خلک دي ټیک شو جی که دیو چاته کې د زړه نه توبه وکړي یو خو دیو خلک قبلوي نه ټیک شو جی که بیا چاته کې عمرې ته لاړ شي بیا هم حق د اجرا نوم چې کوم دی دیو سره تړلی شوی دی بیا چې کوم دی که دیو چېرې 4 میاشتو لاړ شي هلته هم خلک عزت نه کوي مړه دیو ته وګوره دیو بس د دین کار کوي ټول عمر ګډ شوي دي ټول عمر غلط کارونه یې کړي دي دیو بس راځي د دین کار به کوي دیو بس راځي په منبر رسول به کینی ټیک شو جی نو دا خلک دیو به عمره به هم وکړي 4 میاشتې به هم ولګوي خو دا خلک به دومره تنګ کړي که نه دومره به یې تنګ کړي چې دا جزانان به د خلکو د تنګولو په وجه باندې واپس به چې هغه کار ته لاړ شي واپس به خپل فیلډ ته لاړ شي خلک به بیا څه وایي چې پرېږده مړه دا خو داسې و دا خو خواجه سرا و دا خو ډېر بېعزته و دا خو ډېر د دیو کار دا نه دی او دیو خو چرې هم نه سمیږي دا خو د سپي لکۍ د دیو که 100 کاله په پیپ کې بند نه کړي دیو سمیږي نه نو دا خو به د خلکو د تنګېدو په وجه باندې تلي چې لاړ شي نو خلک بیا دغه خبرې کوي که نه زه دا نه غواړم زه یم چې خواجه سرا چې څه دي څنګه دي کم ځای دي الله دې خوشحاله ساتي بس په دغه فیلډ کې زه دوی له دا یو میسیج ورکوم چې دغلته تاسو ټیکي هېڅ ضرورت نشته چې تاسو 4 میاشتو کې لاړ شئ یا تبلیغ ته لاړ شئ خو د سوشل میډیا نه ځان وساتئ دا ویډیو دا ټیکټوکونه دا ویډیوګانې دا شیونه مه کوئ ځکه چې دې نه څه فایده نشته دې نه الټا تاسو خلک ښه ذلیله کوي او ذهني بیماران کوي تاسو خپل ذکر اسکال کوئ خپل عبادت کوئ خپل منځونه کوئ خپل هر څه کوئ کمرې باندې دننه کوئ جی دغه میسج زه ورکوم او نور زه خپل تبلیغ کار ښه په نره باندې کوم ټولو خلکو ته ښکلې دعوت ورکوم خپل کار کوم ګډېدو نه خو څه جوړېږي خو نه دا فضول کار دی
ښه کار دی خو خلک ګوري هم او بیا ورته فضول هم وایي. نو بس نو اوس محمد ماویه جوړ شوی. جی محمد ماویه به واده هم کوي که نه به کوي؟ واده چې کوم دی واده خو د واده موږ لایق نه یو جی. زه د پردی خور لور تور سري زه ژوند نشم بربادولی. ګوره د زنانو چې کوم دی خپل حقوق دي. دا نه ده چې ته پردی تور سري راولی او ته پې بدماشیانې پې کوه او د نوکرانو نظر ورته کوه هغه ورته کوه. خیال نشي ساتلی لکه هغه چې کوم خیال نشي ساتلی او د هغې چې کوم حقوق دي هغه نشي ورکولی. ګوره زنانه چې کوم که نه دا هم یو انسان دی. نن سبا زموږ زنانو ته هم ښه نظر نه کیږي. نو زه د زنانو چې کوم دی ډېر غټ احترام لرم او د هغې خپل حقوق دي. دا نه ده چې نوکر ته نه جوړه کړي یا ته نه داسې غلط نظر ورته کوي. نن سبا هم ډکه شانتې ده د ټولو کورونو کې زه ګورم دې حالات کې هم کوم چې دې زنانه ما سره ډېره زیاته مینه لري ما ته دا نظر نه کوي چې مطلب دا سړی دی. زما ټول ژوند خلکو له پته ده په دې کپړو باندې او په دې واسکټ باندې زه سړی نه جوړېږم. خو دغه دا ما دې خلکو لپاره کړي چې خلک خوشحالېږي. دې لباس کې خلک ما باندې خوشحالېږي. څه خوشحالېږي کنځلې راله کوي بېعزتیانې راله کوي څه خوشحالېږي نه. خو زه یم زه خیر د دوی زړه ته مې سکون میلاویږي. نو زه د دوی دپاره زه دا کومه ټیک ده که نه. او اصل کې چې کوم دی الله رب العزت خوشحاله ول پکار دی. الله زما نه راضي دی. چې الله زما نه راضي نه وي زه به عمرې ته نه غوښتم. زه ما باندې پیغمبري کار نه کوو. الله رب العزت زما نه راضي دی. خو زه غواړم چې انسانان هم زما نه راضي شي. انسانانو ته چې اوسه پورې نه رضا کېږي اوس پکې سپېرې ویایي هغې ته څه میسج ورکوي؟ هغې باندې د الله رب العزت چې کوم دی هغې ته د نیکۍ هدایت وکړي. زما ورونه دي هغې دا میسج ورکوم چې زه په هغې باندې محنت کوم. زه له دوی نه ډېر بدتر وم. ما به هم مرستې کړي. خلکو له مې زړونه خفه کړي. خلکو ته مې غلطه کمنټس کړي. د دې چې کوم دی زما سوچ مطابق دوی ته سخته خبره کول پکار نه ده. دوی باندې هم الله رب العزت به رحم وکړي یو ورځ. خو پکار نه ده که نه د یو انسان زه ستا زړه مات کړم نو ستا هغه حوصلې به وغورځېږي خفه به شي ټینشن به واخلي. دې نه څه نه جوړېږي. دوی ته پکار ده چې تاسو دنیا ته یو غلط میسج ورکوئ. کوم چې زموږ را روان نسل دی دا خو هغې دپاره چې کوم دی ماحول خرابېږي. دنیا هغې ته خرابېږي که نه. نو دنیا ته چې دا خو ریکارډ کېږي هر څه خو پراته یي که نه شاته ژوند کې. نو چې تاسو یو ښه میسج دنیا ته ورکړئ دا به ډېره بهتر وي. ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ د وخت راکولو. قدرمنو کتونکو ګل چاحت چې اوس محمد ماویه دی د دې د ژوند خوږې ترخې به نورې هم وي خو دوی ویل چې ځینې داسې کیسې شته چې زه هغه تاسو سره نشم شیر کولی. بهرحال دا یو تریخ سفر و چې د خپل کور د کلي نه د رور نه د خور نه بیلیږي او یو بلې دنیا ته ځي. نو دی بلې دنیا ته راغلی دی. بهرحال اوس هم دی په خپله دنیا کې خوشحاله هم دی د خپلو برادري نه هم خوشحاله دی خو ورسره دی دا وایي چې ما سره نور دغه د ګډولو ولا چې کوم فن دی هغه سره خوند نه کوي. اوس په ما باندې نظر دی د خلکو به هم دا امید وي چې دی به بیا هغې طرف ته نه ځي. خو بهرحال ګورو چې دی د نور چې کوم ژوند نور سفر ته کوم را روان دی هغه د دوی څنګه تېرېږي. وقتاً فوقتاً باید د سره موږ مرکې هم کوو ورسره خبرې به هم کوو انشاءالله. تر یو بلو خپرونو پورې ما ته راکوي اجازت. تر هغې په لاس سپارم د الله په امان. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت. لر او بر تړون وحدت.